السلام علیکم ملګرو، عمران یم او دې ټیم کې تاسو ګورئ پښتو ایچ ټي وي. مونږ په دې خپل چینل باندې به د کارټون ریاکشن کولو، خو ما او زما د یوټیوب ټیم دا فیصله وکړه چې اوس به زه مخامخ تاسو ته راځم او ریاکشن به کوم او دې کې به هر رنګې ویډیوګانو باندې زه ریاکشن کوم، فني به هم کوم او نیوز به هم پکې کوم. خو ما تاسو له د اختر مبارکۍ درکو که در نه کړو، ستاسو ټولو د اختر هم مبارک شي. او بل ما یو وړه غوندې موضوع وروړې ده تاسو دپاره، تاسو به هم دې ته غور کړی یې چې نن نه یو 2 یا 3 کاله مخکې به چې اختر شو، ورکوټی اختر خاص طور کې، نو یا روجو نو اعلان به کېدو چې مولا مونږ به د مولا اعلان ته غوږ ایښی چې مولا به وي سبا روجه ده نو مونږ به روجه کا، یا مولا به وي چې سبا اختر دی نو مونږ به اختر کو. اوس دا 2 یا 3 کال دی، تاسو به هم نوټ کړي چې اعلان نه کیږي، هر سړی بره په کوټه خیږي او سپوږمۍ ګوري او لاندې راځي کورواله ته خپله اعلان کوي چې سپوږمۍ روخته انشاءالله سبا روجه ده، یا سپوږمۍ راختلې ده او انشاءالله سبا اختر دی. ما خپله بیګا سپوږمۍ په خپله کتلې ده چې سپوږمۍ روخته نو لاندې راکوشم، کور کې مې ټولو ته وویله چې سبا اختر دی. او اینه باوجود لکه اعلان نه دی شوی، ځکه چې یو مونږ غوندې عام تنان سپوږمۍ بره صحیح کوي نو بیا اعلان د څه شي اعلان چې سپوږمۍ عام تنان صحیح کړي، لکه هلال کمیټي چې کومه ده اینه بغیر لکه عام تنان عام پبلک چې سپوږمۍ صحیح کړي نو بیا د اعلان خو څه دغه پاتې نه شو، څه جواز پاتې نه شو. همدغه شان د روجو دپاره مونږ چې روجې نیوي نو په سبا روجه ده او مونږ چې بره نه بلکې لاندې نه غټه سپوږمۍ ولاړه وه، نو مخکې به اعلانونه کېده او اوس هر سړی ځان له هلال کمیټي ده او بس سپوږمۍ ورته ښکاره شي نو بس اعلان شو. دا وړه غوندې موضوع ما تاسو له وروړې وه او تاسو به هم دا نوټ کړي وي چې نن سبا اعلان نیږي، بس سپوږمۍ ته ګوره سبا روجه ده او سپوږمۍ ته ګوره سبا اختر دی. دا وړه ویډیو مې تاسو له وروړې وه، امید دی چې ستاسو به ډېره خوښه شوي. مننه.